د جماعت اړوند بله مسله داسې ده لا یصلي المنج نه کوي المفترض فرض کوونکی خلف ترشا المتنفل د نفل کوونکی. مثلا د خبرې ته فرض منځ کوې او هغه امام چې در مخه دی هغه امام نفل منځ کوي. امام مثلا د تراوو پر مانځه ولاړ دی، د تراوو نیټه کړې دی، ته پسې ولاړې د ماخوستن د فرض نیټه پسې کړې دي، نو ستا فرض په هغه امام پسې نه صحیح کېږي چې هغه نفل کوي. دا یو. پسې ولا من یصلي فرضا آخر، او نه په داسې چا پسې ستا اقتدا صحیح کېږي چې هغه یو فرض کوي او تا د بل فرض نیت پسې کړي. مثلا هغه د مازدیګر د فرض نیت کړي امام او تا د ماپښین د فرض نیت پسې کړي، نو ستا اقتدا په دې امام پسې نه صحیح کېږي. ستا او د امام المنځ به یو وي. او دغه رنګه ویصلي لمونځ کولی سي المتنفل نفل لمونځ کوونکی لمونځ کولی سي خلف المفترض د فرض کوونکي تر شا. دا بیا کیدلی سي. دا صورت په دې صورت کې ستا او د امام د لمانځه چې فرق راسي پروا نه لري. هغه څنګه ته نفل د نفلو نیت چې کړی دی امام د فرضو نیت کړی دی. مثلا ته یو ځای مسجد ته ورغلې، هلته د ماپښین لمونځ تا خپل د ماپښین لمونځ کړی دی او ته چې مسجد ته وایې د ماپښین په لمانځه باندې جماعت ولاړو، ته کولی سې تا ته دا اجازه شته چې ته په دوی پسې د نفلو نیت وکړې. نو امام چې فرض کوي ته د نفلو نیت پسې کولی سې که تا فرض کړي وه، او که امام نفل کول ته د فرضو نیت نه سې پسې